السلام علیکم، تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زه یم شاه سلیم جان. د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. حکومت لخوا د پټرول قیمتونه د برقرار ساتلو اعلان. دا وخت حکومت د پټرول قیمتونه د زیاتولو هیڅ اراده نه لري. د خزانې وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل وینا وايي وزیر اعظم شهباز شریف په ولس د بوج اچولو نه انکار کړی. د 21 مئی پورې به د ډالر قیمت 200 روپو ته ورسي. د پخواني داخله وزیر شیخ رشید دعوا وايي ملک کې ګراني 10% زیاته شوې ده. نواز شریف ته پاسپورت ملاو شوی، هغه له پکار دی چې ملک ته واپس راشي. ملک کې دا وخت حکومت نومي شی نشته. د مسلم لیگ نون لخوا موجوده صورتحال کې د سخت معاشي فیصلې کولو نه انکار. مسلم لیگ نون د پټرول سبسیډي ختمولو تر اوسه پورې څه فیصله نه ده کړې. که سبسیډي مو ختمه کړه نو د ګرانۍ کې به نور هم اضافه وشي. د داخلي وزیر رانا ثناء الله وینا زما د وزرلو سازش کیږي. د ذمہوارو نمونو سره مې یو ویډیو ریکارډ کړي. غواړم که په ما څه وشو چې ولس ته معلومه شي چې زما خلاف چا سازش کړی. نواز شریف په خپل ژوند کې یو کار هم ایماندارۍ سره نه دی کړی. د پخواني وزیر اعظم عمران خان جلسې ته خطاب وايي ملک په وینټیلیټر نون لیگ اچولی دی، موږ خو صرف 3.5 کاله حکومت کړی. د عمران خان خبرې اورېدو سره مې د هغه په ذهني توازن شک شي. تحریک انصاف د ملک معیشت تباه کړی. عمران خان که سیاست پیژندو نن به د ملک دا حال نه و. د دفاع وزیر خواجه آصف لخوا د عمران خان په خطاب رد عمل وايي هیڅ خبره نه ده که عمران خان راته وینټیلیټر وایي. موجوده حکومت راتلو سره لوډ شیډینګ شروع شوی. د تیر کال مقابله کې روان کال د بجلی پیداوار 10% زیات شوی. 2 میاشتو کې د زر مبادله ذخایر کې 22% کمی شوی. د پخواني وفاقي وزیر اسد عمر وینا وايي د روپۍ قدر حوالې سره مفتاح اسماعیل د اسحاق ډار نه مشورې اخلي. د شمالي وزیرستان علاقې میرانشاه کې خودکش دھماکه پیښه کې 3 سکیورټي اهلکار شهید شوي اهلکارو کې لانس حوالدار زبیر قادر، سپاهي عزیر اصغر او سپاهي قاسم مقصود شامل. پیښه کې 3 ماشومانو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د میرانشاه خودکش حملې مذمت. د ماشومانو قاتلان د اسلام او انسانیت دواړو دښمنان دي. د افواج پاکستان عظیم قربانۍ به همیشه یاد ساتلی شي. شهیدان د ټول قوم فخر دی. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا وايي الله تعالی د شهیدانو درجه اوچت کړي او لواحقینو ته دې صبر ورکړي. د آرمی چیف لخوا د بهاولپور کور هډ کوارټرز دوره. د بهاولپور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل خالد ضیا د پاک فوج مشر تود هرکلی وکړو. په دې موقع میجر جنرل فهیم عامر هم موجود و. آرمی چیف ته په اپریشنل تیارو، تربیت او انتظامی امورو تفصیلي بریفنګ ورکړی شوی. د ISPR وینا وايي د پاک فوج مشر افسرانو او ځوانان سره خبرو کې د اپریشنل تیارو ستاینه کړې. د خیبر پختونخوا ضلع پیښور کې د نامعلومو کسان ناتاره ډزې. د ډزو په نتیجه کې 2 سکھ تاجران قتل. ملزمان تیښته کې کامیاب. پولیس لخوا د ملزمانو لټون جاري. د روان کال دوران پاکستان کې د پولیو 3 کیس رپورټ. شمالي وزیرستان کې یو کال ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق. د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه تیزولی شي. د صحت وزارت وینا د نیویارک علاقې بفلو سپر مارکیټ کې ډزې. پیښه کې 10 کسان وژلي شوي. حمله کوونکي گرفتار کړي شوي. تفتیشي ادارو د پیښې تحقیقاتو آغاز کړی.
द ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स जो ट्रैफिकी हादसा के हलाक क्रिकेटर शपक सलवेख काल पे उम्र के द दुनिया ना रुखसत एंड्रू साइमंड्स पगिश टेस्ट और योसल अतनवी वनडे मैचुना लोबवलियो और द मुल्क मैदानी इलाकों के बाद नन सख्त गर्मी हुई नन ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद की यो 50 इस्लामाबाद की यो सलवेख और पेशावर के सलवेख डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड के शुए द मौसमियात महकमे वना वायरातुन की सलीरश्त घंटों के बालाई खैबर पुख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद और पेशावर के दबारान इम्कान दे दा मुहिम खबरूना वक्शवे द वड़े शांदमे और व्यार आजून और खबरून सर ज़मीन पस तास्ता दोबारा हरकले वायु और दिखो तफसीली खबरूना द खजाने वजीर मिफ्ता इस्माइल वैली दी हुकूमत उस द पेट्रोल और डीजल पर कीमतों के द इजाफे इरादा निश्ता द खजाने वजीर इस्लामाबाद के द एतवार पर रजोएल जो वज़ीर आज़म था पेट्रोलियम मसनूआत के द इजाफे तजवीज़ वरकड़ो ख्वाग दग तजवीज़ मुस्तरद खड़े थे द वज़ीर आज़म वनावा चिपा अवाम बो नूर बोझ ना चौ खलक दे द पेट्रोल और डीजल पर कीमतों के द इजाफे पाड़ा तशविश न लरी मिफ्ता इस्माइल वेल द IMF सरा मुलाकात लपा रवानिम और दे मुतमईन दे चौसनी माशी मामलात बा हल करो और पा मुश्किलात बा कंट्रोल तरला सकड़ो अगवेल द PTI हुकूमत के द खजाने वजीर शौकत तरीन IMF सरा द तेल पर कीमतों के द इजाफे वादा खड़ी वा पखवानी हुकूमत पर पेट्रोल हुकूमती रियायत या सब्सिडी द खत्मोल फैसला हम खड़ी वा वजीर खजाना वेल द डॉलर पर रेट के द इजाफे जिम्मेवार द इमरान खान हुकूमत थे और पखवानी हुकूमत के द डॉलर रेट योसल ना हत्या रुपू था रसदलो शौकत तरीन दे कौम तवाई च हुकूमत चिकम पैसा पर खुद वा आगा चिरतदा PTI पर सोशल मीडिया दरो वाई च खलक गुमराह करी द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लखवा मौजूदा सूरत हाल के द सख्त मुआशी फैसले कौल ना इनकार शवे द दाखिला चार वजीर राना सल्लल्लाहु वरनादा चे मुस्लिम लीग नून द पेट्रोलियम सब्सिडी खत्मौल तरुसा पूरे फैसला न दकड़ी द वेल च सब्सिडी मुखत्म करा नुगरानी के बाद नूर हम इजाफा होशी अमरीकी साजिश जैसा दूसरा इसका फ्रॉड बयानिया है ये इस किस्म के ड्रामे करने का माहिर है अब वो अमरीकी साजिश का ड्रामा जो है वो कुछ दिन चल के अब थोड़ा मध्यम पड़ गया था तो अब इसने आज एक नया ड्रामा जो है वो चलाने की कोशिश की है और ये उसका जो बयान है ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पे लिया जा सकता है जिस तरह से FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी जुर्म की तो अगर उसने ये बयान दिया है तो गवर्नमेंट जो है वो इसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार है ऐसी कोई एविडेंस नहीं है और हुकूमत इसे पूरी सिक्योरिटी दे रही है बल्कि एक वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म होते हुए उन्हें जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो है वो सिक्योरिटी दी जाए पखवानी वज़ीर आज़म इमरान खान वैली दी जमा दवजलो साजिश की द जिम्मेवारान नमूनो सरा में यो वीडियो रिकॉर्ड करी दा जलसे द खिताब पर वक्त इमरान खान वनावा च ग्वाड़म का पमा सोशवल चुलस्ता मालूम शी चा जमा खिलाफ साजिश करे द वेल्च नवाज शरीफ पखपल जवंद के यो हम कार ईमानदारी सर न देखड़े वीडियो रिकॉर्ड करवाई है साजिश है और साजिश ये है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं करवा के रखी हुई है महफूज रखी हुई है मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं ये चाहता हूं कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निजाम इस मुल्क की तारीख है कभी इन्होंने नहीं किसी को पकड़ा जो ताकतवर मुजरिम हो सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی خفه رکن نور عالم خان ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ډیپټي سپیکر محمود خان په مشرۍ کې د پی ټی آی کارکنانو د هغه په کور د حملې کوشش کړی دی. نور عالم خان په یو بیان کې دعوه کړې چې عمران خان تېره شپه غونډه عناصر د په کور حملې لپاره لیږلي وو. د پی ټی آی منحرف غړي وایي پولیس د هغو کسانو خلاف هیڅ ګام وانخیستو چې د هغه کور نه بهر جمع شوي وو. بلخوا د پېښور پولیس وایي چې د نور عالم خان په کور حمله نه ده شوې. د پولیس افسران وینا ده چې په سوشل میډیا جاري شوي ویډیوګانو کې د حملې هیڅ ثبوت شتون نه لري. یاد دی چې پخوانی وزیر اعظم په وار خپل تقریرونو کې د پارټۍ ناراض ممبرانو خلاف څرګندونې کړې وې چې وايي خلک به ورسره سماجي بایکاټ وکړي. نور عالم خان هم د پی ټی آی قومي اسمبلی په خپه ممبرانو کې شامل و. د پاکستان تحریک انصاف ویمن ونګ صوبایي مشر فرزانه سفیر 13 ورځ په سیالکوټ کې د پاکستان تحریک انصاف په جلسې د انتظامی لخوا شلنګ او بدنظمۍ جوړولو په سختو ټکو کې غندنه کړې. هغې ویل چې امپورټډ حکومت دوی په داسې قسمو واقع نه شي اړولی. دوی به خپل لیډر عمران خان په مشرۍ کې د هر قسمه سازشونو مقابله کوي. هغې زیاته کړه چې عمران خان یوازې د پاکستان نه بلکې د امت مسلمه لیډر بلل کیږي او په ملک کې به حقیقي ازادي لپاره اسلام آباد مارچ کې په ګڼ شمېر سره ګډون کوي. د پرین وکې دا ډیر بد شوی دی او داسې نه دی کول په چار ځکه چې عمران خان چې دی هغه صرف د پاکستان لیډر نه دی، هغه پیرا امت مسلمه لیډر دی او هغه ټول د امت مسلمه د پر لګیا د جنگ کوي لګیا ده او که خدا نه خواسته عمران خان ته نقصان ورسېده پورا ملک به هغه به ټول په ير شو وسوځي. ټول خلک به ټول ورکران چې دی هغه به روزي او هغه به ډیر زیات بد حالات وشي او خانه جنگي به سٹارټ شي. دا بالکل دغه د عمران خان ته د سکیورټي ورکړه شي او عمران خان دا خپل هغه کې واخلي. د پاکستان فوج وايي د شمالي وزیرستان په قبایلی ضلع کې یو ځانمرګي حمله کې 3 فوجیان او 3 مقامي ماشومان شهیدان شوي دي. د اتوار په ورځ د فوج په یو بیان کې ویلي شوي چې خودکش حمله کوونکي تیر ماښام د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې حمله وکړه. د بیان تر مخه انټيليجنس ایجنسو د خودکش حمله کوونکي او د هغه د سہولتکارانو په اړه د معلوماتو جمع کول لپاره تحقیقات پیل کړي دي. معلومات تر مخه حمله کې د پنجاب د پاکپتن اوسیدونکي 33 کلن لانس حوالدار زبیر قادر، د خیبر پښتونخوا د هریپور 21 کلن سپاهي عزیر اصغر او د ملتان 22 کلن سپاهي قاسم مقصود شامل دي. د شهید شوو مقامی ماشومانو کې د احمد حسن عمر 11 کاله، انم 4 کاله او احسن عمر 8 کاله. تر دې وخت د ترهګرۍ د پیښې ذمہواري چا نه په غاړه اخیستې. مقامی خلک وایي چې خودکش حمله کوونکي د فوجیانو یو ګاډی په نښه کړی و. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د میرانشاه خودکش حملې مذمت شوی دی. په یو بیان کې د وزیر اعظم وینا وه چې د ماشومانو قاتلان د اسلام او انسانیت دواړو دښمنان دي. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا ده چې د افواج پاکستان عظیم قربانۍ به همیشه یاد ساتلی شي او شهیدان د ټول قام فخر دی. د ویل چې الله تعالی د شهیدانو درجې اوچتې کړي او لواحقینو ته د صبر جمیل ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو په میرانشاه کې د ځانمرګي برید غندنه کړې ده. وزیر اعلی د ترهګرۍ په عملیاتو کې د 3 امنیتي اهلکارو او 3 کم عمر ماشومان په شهادت د غمرازۍ څرګندونه وکړه. د امنیتي چارواکو او ماشومانو د شهادت پیښه ډیره زړه دردونکې ده. په پیښه کې ککړ عناصر او د هغوی سرپرست د سختې سزا مستحق دي. هیڅ دین او ټولنه د بېګناه خلکو وینې تویولو اجازت نه ورکوي. پېښور کې د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې د پولیو ایمرجنسي غونډه شوې. غونډه کې د صحت سکرټري، سپیشل سکرټري او نورو متعلقه چارواکو ګډون وکړو. تیمور سلیم جګړه وویل چې د پولیو له منځه وړو لپاره پرعزمه یو او په دې برخه کې به هر ممکن ګام پورته کړو. د جنوبي ضلعو مسلو ته مو خاص توجه ده. د پولیو مهم د ښې څارنې لپاره په IMU کارولی شي او د معمول ایمونایزیشن به هم ښه کول غواړي. تیمور جګړه زیاته کړه چې پکار وه چې پولیو 10 کاله اول د ملک نه ختمه شوې وي. پېښور کې یو مبینه پولیس سب انسپکټر د منشیاتو سمګلینګ په الزام کې گرفتار کړی شوی. ملزم د قبضې نه 12 کیلو چرس برآمد شوي دي. تفصیلات مطابق اکسایز محکمې د کاروایی دوران باړه روډ باندې یو سب انسپکټر د ګاډي سره نیولې دی. د اکسایز ترجمان وینا ده چې تورن ملزم د کوهاټ په لاچي تاڼه کې د ایډیشنل SHO په حیث ډیوټي کوي.
او د روانې ګرانۍ برعکس پیښور کې د سبزو نرخونه راکم شوي دي. دکانداران وایي د ټماټر فی کیلو قیمت د 100 نه 80 ته راکوز شوی دی. د لاس شوي معلومات مطابق وینډۍ د 140 نه 100 روپۍ فی کیلو باندې خرڅیږي. بلخوا د مټرو قیمت 100 کم 300 روپو ته رسیدلی. دکاندارانو مطابق د لیمبانو فی کیلو نرخ هم د 900 نه 400 ته راکم شوی دی. خبرونه نور هم شته خو اوس وخت شوی د وړې شاندمې. خبرونو کې یو وار بیا هرکلی اوس وړاندې کوو علاقایي خبرونه. د باډي پریس کلب مخاني صدر خادم خان افریدي د پولیس لخوا د گرفتاری پر ضد په تاریخي باب خیبر احتجاجي مظاهره شوي. دا مظاهره ولې شوي نور تفصیل اخلو زموږ همکار او احتشام افریدي په دې رپورټ کې. قدرن نامنظور محمد پر قدرن نامنظور خادم کو رها کرو خادم کو رها کرو. د باډي پریس کلب پخوانی صدر خادم خان افریدي 13 ورځ د انسداد دهشتګردۍ پولیسو لخوا حزب حصه اوچتېدو پر ضد په تاریخي باب خیبر احتجاجي مظاهره کړې شوې. په دغه مظاهره کې د صحافتي ورورولۍ سره سیاسي سماجي او مذهبي ګوندونو مشرانو هم شرکت کړي. مظاهرچانو د حکومت وخت نه دغه غوښتنه کړې چې ښه په عزت سره د باډي پریس کلب پخوانی صدر خادم خان خوشي کړي شي. خادم افریدي د مونږه د باډي پریس کلب 2 کولو هغه پریزیډنټ پاتې شوی و د ووتو 9 کولو نه صحافت یې کولو په یوه داسې منګړته واقعیا کې هغه انوالو کړلو یو داسې کیس کې هغه واچولو چې هغه هیڅ بیسلیس و بالکل یو داسې کس چې هغه مطلب ایزیلی هغه لا اکسس کېدلی شي نه سره ټوپاک شته نه موچا شته دی د کلام سره یې کور دی که بالفرض شاکې پې هم وای نو پریس کلب لا به راغلی وای د موږ سره به ناست وای خادم مې ورته کېنولی وای کړی دی چې هغه یې بېعزته کړی دی هغه یې نیولی دی هغه یې وهلی دی. سیاسي سماجي او صحافتي ورورولي زیاته کړه چې د صحافیانو سره داسې قسمه ناروا پیښو وروستو په سیمه کې زیاته ویره خوره شوې ده. دې زیاته کړه چې د حکومت او سکیورټي ادارو لخوا په ډیس انفارمیشن بنیاد باندې کاروایی کول د دې په کارکردګي سوال یا نشان دی. ګورنمنت اف پاکستان او بیا د خیبر پختونخوا نه دا مطالبه کوم چې داسې انپړه خلک د په داسې کورسو باندې ما کې نه وي چې هغه له خلکو د عزتونو سره لوبې کوي او هغه خلک بې عزته کوي. صحافتي ورورولي زیاته کړه چې له داسې قسمه واقعاتو مستقبل د خاطرې نه خالي نه دی. باید په ملکي کچ د صحافیانو تحفظ غوښتنه وشي او دوی ته د په مکمل ډول سکیورټي ورکړي شي. په اخر کې صحافتي ورورولي د احتجاج مزید غزولو دړکه هم ورکړې ده. د کیمرامین عبدالوکیل سره احتشام افریدي هم پښتو ون نیوز جمرود ضلع خیبر. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بهاولپور کور هډ کوارټرز دوره کړې. د فوجو بیان تر مخه جنرال باجوا ته د فوجي تیارو تربیتي او انتظامی چارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل شوي دي. ISPR ویل د فوج مشر د سهولتونو او پیشورانه صلاحیت د ترقۍ لپاره جوړ شوي د یو سنټر هم لیدنه کړي. افسرانو او ځوانانو سره د خبرو په مهال جنرال باجوا د هغوی فوجي تیارو او حوصلې وستایلې. د دې نه وړاندې بهاولپور ته په رسېدو کور کمانډر لیفټننټ جنرال خالد ضیا د فوج مشر تود هرکلی وکړو. امریکا کې د ډزو یو افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده. د نیویارک علاقې بفلو سوپر مارکیټ کې ډزې شوي دي. پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي ګرفتار کړي شوي او تفتیشي ادارو د تحقیقاتو آغاز کړی دی. یاد دی چې امریکا کې د دې نه وړاندې هم داسې قسمه ډېرې پیښې مخې ته راغلي. افغانستان کې د طالبان حکومت خپل لومړی سالانه بجټ اعلان کړی. طالبان وایي چې بجټ یې بغیر د بهرني امداد جوړ کړی دی. د افغانستان سرکاري خبري ایجنسی باختر وایي د بجټ ټول حجم 211.4 اربه افغانۍ دی. د طالبان حکومت نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي د خالی پورس کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې بجټ کې ترقیاتي کارونو لپاره 29.9 ارب افغانۍ ایښودل شوي دي. ښاغلي حنفي وویل د مالي وسایلو د کمۍ له کبله بجټ کې د خلکو د فایدې منصوبو ته اهمیت ورکړی شوی دی. بجټ کې د آمدنۍ تخمینه 1.8 ارب افغانۍ لګول شوې ده چې خساره به شاوخوا 440 ارب افغانۍ وي. د تعلیم په شعبه کې به 40,000 نوکرۍ ورکول کیږي. بجټ څخه به 8,20,000 حکومتي کارکونکو ته هم نوکرۍ ورکول کیږي.
وخت شوی د لوبو د خبرونو. آسټرالیا کرکټر انډریو سایمنز یو ټرافیکي حادثه کې هلاک شوی. کرکټر په 46 کال عمر کې د دنیا څخه سترګې پټې کړې دي. انډریو سایمنز 26 ټیسټ او 198 ون ډے میچونه لوبولي وو. بلخوا د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي او اوسني کپتان بابر اعظم د آسټرالیا کرکټر انډریو سایمنز په مرګ د افسوس اظهار هم کړی دی. موخه نه صرف د یوسفزو لوبه ده بلکې په تیره زمانه کې به تیر او کمان د جنگي حکمت عملی هم حصه وه. د امن په زمانه کې موخه د لوبې په توګه یوسفزو ژوندی ساتلي. کاټلنګ کې رحیم الله یوسفزی امن موخه ټورنمنټ پرانسته شوي. نور تفصیل ګورو د محمد ایوب په دې رپورټ کې. تحصیلي کاټلنګ کې رحیم الله یوسفزی امن مخه کلیزه مقابله فایل شوې دي. تحصیل چیرمن مفتی حماد الله یوسفزی دغه تاریخي روایتي او کلتوري لوبې په باقاعده توګه پرانسته کړې ده. مفتی صاحب د ارګنایزینګ کمیټې لپاره د 100,000 روپو اعلان وکړو او وی ویل که موخه یو اړخته موږ ته د خپل تاریخ فخر یادوي نو بل خوا د امن او ورورولۍ پیغام جوړیږي. په دې تحصیل باندې د میر په دغه منصب زه یم نو دې لبې ته به زه په خپله سرکاري سطح باندې د دې سرپرستي به هم کوو انشاءالله او دې ته به ښه باقاعده ترقۍ دپاره هر قسمه چې څه تعاون پکار یې هغه به کوو. ارګنایزر ارشد خان دغه کلتوري لوبې موخې د پرمختیا لپاره د رحیم الله یوسفزي د کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې د موخې کلیزه میلې به د ښاغلي په سرپرستۍ کې لګېدې. څنګه چې تاسو ته پته ده دا ټورنمنټ مونږ هر کال ارګنایز کوو خو چونکې زموږ یو ډېر رهنما عزیز مونږ ته رحیم الله صاحب دا پیر زموږ سره موجود نه دی نور او دا پر دوم سره دا ډېر کمی محسوسیږي خو بیا هم محمد الله صاحب راغی او زموږ مرسته وکړله. دا خواست کو چې زموږ د لبله حکومت څه نه ترجیح ورکړي لکه ځکه چې دا موږ ټول عمر په خپل جیب بیلنس باندې کو خپل کلاړیان چې کوم دی چاندي کو او پیسې راغونډو او په هغې باندې دا ټورنمنټونه موږ چلو. زموږ سره هېڅ قسمه مرسته د حکومت ته طرفه نه داسې د نور چا د طرفه کېږي. لکه ټورنمنټ کې 9 مقامي ټیمونه برخه اخلي او د 2 هفتو پورې به د غشي لیندې او نشانې بریدونه دوامدار وي. محمد ایوب هم پښتو ون نیوز تحصیل کاټلنګ. خبرونو کې وړاندې کوو اوس د موسم حال. د محکمه موسمیات مطابق د ملک میدانی علاقوں کې به نن سخت گرمی وي. نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد کې 51, اسلام آباد کې 40 او پېښور کې 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې وینا ده چې راتلونکي 40 غنټو کې به برنۍ خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان، اسلام آباد او پېښور کې د باران امکان دی. یاد دی چې ملک کې د ګرمۍ په شدت کې ورځ تر بله اضافه روانه ده. د موسم حال سره د هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د لوی الله په امان.